جوس جیکینګ څه ډول سایبري برید دی؟ کله مو په هوایي ډګرونو، بس او میټرو تمځایونو کې په مشخصو تختو کې د موبایل د چارج کولو لپاره لګول شوي د چارجر ځایونه لیدلي. همدا د چارجر ځایونه د هیکرانو لپاره د خلکو د شخصي معلوماتو د هیک کولو لپاره ښه وسیله ګرځېدلې. هیکران په مشخص وړو آلو کې مشخص سافټویر انسټالوي او بیا د چارجر پر ځای کې ځای په ځای کوي. کله چې تاسو خپل موبایل له USB کیبل یا چارجر سره وتړئ، ستاسو موبایل کې په اتومات ډول یو مخفي سافټویر انسټالیږي چې ستاسو ټول شخصي معلومات مقابل لوري ته لیږي. د دې برید د مخنیوي لپاره لاندې لارو څخه کار واخلئ. اول، کله چې سفر کوئ خپل موبایل مکمل چارج وساتئ. دویم، پاور بانک له ځانه سره ولرئ. دریم، د هوایي ډګر یا بس د تمځای له USB کیبل څخه استفاده مه کوئ. څلورم، خپل موبایل خاموش کړئ. پنځم، یوازې د چارجر د لیک کیبل له ځان سره ولرئ چې ډیټا انتقال نه کړي، فقط د چارج انتقال وکړي. شپږم، د موبایل د امنیت یا سکیورټي اپشن فعال وساتئ.